پوښتنه کړې ده چې د جمعې په ورځ باندې 2 اذانونه سنت دي که یو اذان؟ نو جواب دا دی چې د جمعې په ورځ باندې اصل کې سنت طریقه یو اذان دی. د نبی علیه السلام په زمانه کې یو اذان و، د ابوبکر صدیق په زمانه کې یو اذان، د عمر فاروق صاحب په زمانه کې یو اذان، او د عثمان صاحب په اولو څو کلونو کې یو اذان رضی الله عنهم. لیکن وروسته بیا چې کله صحابه کرام نو خلک ډېر شول، عام خلک ډېر شول، نو عثمان صاحب د دویم اذان زیات که په زوره علاقه کې. زوره یو بازار و، د جومات نه لرې، هلته به اذان کو، نو خلک به روان شول کو مسجد ته به رالل، نو بیا به په مسجد کې ول دویم اذان چې کوم اصلي اذان هغه به ورته کوو. نو دا دویم اذان د عثمان صاحب والا شروع شوی د ضرورت د وجې نه. که چېرته ضرورت وي او د لسپیکر اواز نه رسېږي هلته، نو اوس د عثمان صاحب اذان کولی شي اوس هم. لیکن کله چې د لسپیکر اذان یوه ځای ته رسېږي، نو د عثمان صاحب اذان کول بیا سنت طریقه نه ده. د هغه وجه دا ده چې عثمان صاحب خو اذان په جومات کې نه دی کړی، بلکې اذان یې کړی دی په بازار کې، نو بار جومات نه کړی. نو که څوک اوس هم په سنت عثماني باندې عمل کوي، باید مسجد نه بار د اذان وکړي. او دې زمانې کې خلک دواړه اذانونه د منبر په خوا کې کوي، د سنت طریقه نه ده. که کوم خلک دا عذر پیش کوي چې اوس خو د منبر په خوا کې دواړه ځکه کوو چې د لسپیکر اذان دې ځای نه اورېدل کېږي، نو ځکه یې موږ بار نه کوو. نو جواب دا دی هر کله چې د سپیکر اواز اورېدلی کېږي د دې ځای نه، نو بیا هغه دویم اذان ته کوم ضرورت شو؟ د اذان خو عثمان صاحب دې وجه نه شروع کړی و چې دا د جومات او د منبر د خوا اذان خلکو نه اورېده. هر کله چې د منبر د خوا اذان هغه لرې خلک اوري، نو بیا دې دویم اذان کول ته هېڅ ضرورت نشته دی. او که څوک بیا هم کوي، نو سنت طریقه به دا وي، د عثمان صاحب طریقه به دا وي چې د مسجد نه بار وشي، او د مسجد په خوا کې د اذان کول د عثمان صاحب طریقه نه وه. السلام علیکم ورحمة الله.